بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هر څوک چې بدی وکړي او د خپل خطاو په چاپیریال کې ایثار شي هغوی دوزخیان دي او هغوی به په دوزخ کې تل اوسېږي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. او کوم خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی تل اوسېږي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. او په یاد لرا لبنی اسرائیل نه مون کلک پیمان اخیسته یو چې الله نه پرته به هیڅ چا عبادت نه کوي. لمور او پلار سره لخپل خپلوانو سره ل یتیمانو او مسکینانو سره به غوړه چارچلن کوي. خلکو ته به ښه خبرې کوي، لمونځ کوي او زکات ورکوي. خو لږ کسانو پرته نور تاسو ټول لدی پیمان نه واوختلی او اوس هم مخړونکي. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. او لګوغونې په یاد ولرئ موږ له تاسو نه کلک پیمان اخیستی یو چې په خپل منځو کې یو د بل وینې متوي او نه یو بل کوړه به کوړه کوي. تاسو د دې اقرار کړئ، تاسو په خپل په دې شاهدان یې. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ونن همدا تاسیاس چې خپل ورونه وژني، خپل ځینې ورونه به کور کوي، د ظلم او زیاتی په کولو د حقوق په خلاف ډلې جوړوي او کله چې په جګړه کې ونیول شي تاسو په لاس کې بنديان شي نو د حقوق د خوشی کولو لپاره د فدیه لار برابروي. په داسې حال کې چې کورونو څخه د حقوق استلال سره پر تاسو حرام، نو آیا تاسو د کتاب په یو برخه ایمان راوړی او په بل برخه کافر کیږي؟ نو لتاسو نه چې کوم خلک داسې وکړي د حقوق سزا بلګي پرته نور څوي چې د دنیا په ژوند کې ذلیل او خوار اوسيږي او په آخرت کې به ډیر سخت عذاب په لوري ورګرځول شي. الله ستاسو د دې حرکتونو څخه به خبره نه ده. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. دا هغه کسان دي چې د دې دنیا ژوند د آخرت په بدله کې اخیسته ده. د دې عمل نه به په سزا کې اساني راوستل شي او نه به مرسته وسره وکړي.